بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو، که لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب سره بټن چې تاسو ته معلومیږي په هغې باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. دې فایده به دا شي زه چې هر کله تاسو ته نوې ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ته ډېر ژر دررسیږي. نو محترمو دوستانو، نن ورځ درس کې مونږ تاسو ته ښایو څنګه کولی شو د کمپیوټر کیبورډ ته د یو څخه زیاتې ژبې مونږ ور اضافه کړو د خپل ضرورت مطابق. هغه که هندي ژبه یې، که اردو ژبه یې، که فارسي ژبه یې، او همدا رقم ته د نړۍ نورې ژبې تاسو کولی شئ چې هغه د کمپیوټر کیبورډ ته ور اضافه کړئ او هغې باندې تاسو لیکل وکړئ. راځو دغه طریقه درته ښایم. را به شئ د خپل کمپیوټر سټارټ مینو ته او بیا به لاړ به شئ کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې به ریجن اینډ لنګویج ته لاړ شئ. ریجن اینډ لنګویج کما اپلیټ مونږ سره دغه یو دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، د دغې نه مخکې مونږ سره یو بل درس دی، لوکیشن دی. لوکیشن کې نور څه خبره نشته، مګر تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ د هغه ملک او هغه هیواد به ورته دلته انتخاب کړئ. مثلا که تاسو په هر هیواد کې اوسیږئ، مونږ په افغانستان کې اوسیږو، نو زه به افغانستان انتخاب کړم او را به شئ اپلای باندې به کلیک وکړئ. اوس راځو خپل اصل درس ته. مونږ څنګه کولی شو د کمپیوټر کیبورډ ته مونږ نورې ژبې ور اضافه کړو، هغه ورته هم ور اضافه کولی شو. نو را به شئ په کیبورډ اینډ لنګویج باندې به کلیک وکړئ او دغلته به تاسو سره مختلفې ژبې تاسو د کمپیوټر کیبورډ ته ور اضافه کولی شئ. مثلا زه راځمه یو بله ژبه دلته غواړم، نو دلته فارمیټ ته به را به شم. دغه کې مونږ سره مختلفې ژبې دي. مثلا زه غواړم جرمني ژبه ورته ور واچوم، نو دغه جرمن به دلته انتخاب کړئ. را به شئ په اپلای باندې به کلیک وکړئ. همدا رقم ته یو بله ژبه غواړم قزاقي ژبه غواړئ، نو دغه به ورته انتخاب کړئ او را به شئ په اپلای باندې به کلیک وکړئ. دغه ژبه به ورته اضافه کړئ. نو دلته که تاسو راشئ وګورئ، نو موږ سره مختلفې ژبې دې برخې ته راغلي. مثلا جرمن، همدا رقم ته دغه مختلفې ژبې موږ سره قزاقي ژبه او داسې نورې. اوس راځو کیبورډ ته بیا څنګه ور اضافه کوو. دلته به دا کیبورډ باندې به کلیک وکړئ او چینج کیبورډ ته به را به شئ. په دغه کې دغه مختلفې ژبې دي. اوس غواړو چې بعضې ژبې مونږ د دې نه لرې کړو، بعضې ورته څنګه کړو اضافه کړو. مثلا زمونږ همیشه دپاره د پښتو او انګلیسي ژبه پکار ده، نو تاسو به دغه نورې ژبې ته بیا څنګه لرې کوئ. د هغې د لرې کولو لپاره به تاسو به را به شئ. مثلا د جرمني ژبه اوس دې ځای کې مونږ سره موجوده ده. دغه جرمني ژبه مونږ د کیبورډ د دې برخې نه لرې کول غواړو، نو دا به څنګه لرې کوو. نو را به شئ سیمپل به دا جرمن به دلته انتخاب کړئ دلته دې برخه کې او دلته ریموو باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو. نو جرمن خان په مخه لاړ. ورپسې قزاقي ژبه ختمول غواړئ، نو دلته به را به شئ دا به هم ریموو کړئ او په همدې طریقه سره همدا رقم ته دا ژبه ختمول غواړئ، دې باندې به هم ریموو به کړئ، ختمه به کړئ. د روسي ژبه د دغه تاسو ختمول غواړئ، ریشین، دا به هم ختمه کړئ. نو پاتې شوله پښتو او انګلیش. نو دغه زمونږ د خوښې ژبې دي او غواړو دغه مونږ استعمالو، نو یوازې به مونږ سره دغه دوه ژبې پاتې شي. څه شو چې دې برخه کې خو لا موجودې دي، ځکه چې مونږ هغلته مونږ نو اپلای کړی ورباندې. څه شو. دغه به ټول څنګه کوئ، اپلای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په اپلای باندې کلیک وکړو، نو په دې برخه کې اوس هغه ټولې ژبې څنګه شولې، ختمې شولې. یوازې پښتو ژبه او هغه انګلیسي یونایټډ سټیټ ژبه مونږ سره پاتې شوله. ښه، او په همدې طریقه بیا به ورپسې اوکې وکړئ تر څو تاسو د دغې مینو څخه ووځئ. بل اډمنسټریټر دی. اډمنسټریټر مثلا تاسو غواړئ دا کوم تغییرات تاسو راوستي دي هغه څنګه کوئ، کاپي کوئ. نو دغه بیا د اډمنسټریټر کار دی چې هغه تاسو کاپي کوئ یا نه کاپي کوئ. صحیح شو. نو دغه ریجن اینډ لنګویج برخې درس زموږ سره پای ته ورسېد. محترمو دوستانو، تر بیا چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.